د اسلام بله فایده دا ده چې څونه ته سپینږیری کېږي، چې څونه ته ذوب ته ځې، کمزورۍ ته ځې، پر انساني معاشره باندې، ستا پر اولاد باندې ستا خدمت زیاتیږي. چې ته سپینږیری کېږي، چې ته کمزورۍ کېږي، ته ذوب لره ځې، چې څونه ته ضعیفه کېږي، سپینږیری کېږي، ستا پر اولاد باندې، پر اسلامي معاشره باندې ستا حق نور زیاتیږي. او جبکې امریکا ځان ته ډېر ترکي پسنده وایي، هلته چې ته څونه کمزوری کېږي، ستا اولاد چې څونه غټېږي، ستا د لاسه څخه ستا اولاد وځي، ته په معاشره کې بې حیثیته کېږي. په اسلام کې چې څونه ته سپینږیری کېږي، ستا عزت زیاتېږي، چې څونه ته کمزوری کېږي، ستا احترام زیاتېږي. او په امریکا کې چې ته څونه سپینږیری کېږي، ته به بې حیثیته کېږي، ته به بې قدره کېږي. دا عالم لیکي په یو کتاب په 1972 کې د امریکې په یو ریاست کې یو مور پر زوی باندې کیس کړی. مور یې وه، خاوند یې مړ و، یو زوی یې درلودی. دې زوی یې کور ته سپی راویستلی و. دا سپی ته به یې واره ډوډۍ ورکوله، اوبه ورکوه، منډه ورسره کوه، واک ورسره کوه. دا زوی یې وه دې سپي ته وخت ورکوي، مور سره یو منټ هم نه کښېنستی. دا مور یې په عدالت کې پر دا زوی باندې کیس وکړي، و عدالت کې مقدمه پر وکړه چې دا زما زوی دی، دا یو سپی ساتلی دی، و دا سپي سره دی 5 ګانټې هم تېروي، وخت ورکوي، ډوډۍ ورکوي، اوبه ورکوي، شیدې وراوړي، واک ورسره کوي، منډې ورسره وهي. لیکن زه د ده مور یم، دی په دغه څو کاله کې و ماتې دا یو منټ هم نه دی راکړی. آخر دی خو زما اولاد دی، ما کشنی لوی کړی دی، خوارۍ م پکښلي دي، اوس سپي ته وخت ورکوي و ما ته وخت نه راکوي. لہذا عدالت چې دی پابنده کړي، که اوس سپي ته 1 ګانټه ورکوي و ما ته خو دې 15 منټه راکړي. د مور او د زوی دا کیس د امریکې په عدالت کې وچلېدی. مور یې هم وکیل ونیوی، زوی یې هم وکیل ونیوی. دا کیس په عدالت کې چلېدی. د څو پیشۍ بعد د عدالت فیصله ورکړل چې زموږ د ملک قانون دا دی چې مور و پلار پر د اولاد باندې تر 18 کالو پورې حق لري چې له مور ته سره ورسره وي. 18 کاله بعد دا مور و پلار پر زوی باندې حق نه لري، او سپی پر ده باندې حق لري، ولې دا یو حیوان دی، بې زبانه دی، د په خپل کور کې بند کړی دی. نو دی به دا سپي ته خامخا وخت ورکوي، کانا پینا دا به ورکوي. اوس دا هم یو تعذیب دی چې مور حق نه لري، سپین سرې مور حق نه لري، سپی حق لري. نن امریکا و موږ ته تهذیب راښیي، نن امریکا و موږ ته د ژوند د تېرولو طریقه راښیي چې د ده د ملک قانون دا دی چې مور حق نه لري، سپی حق لري. دا د امریکې د عدالت فیصله ده. او اسلام و موږ ته څه وایي؟ نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ته یو واره د پلار و مخ ته، د مور و مخ ته په محبت سره وګورې، الله پاک و تا ته د یوه حج او د یوې عمرې مقبول ثواب درکړي. یو حج، یوه عمره مقبول، او د حج څو ثواب دی. په یو بل روایت کې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي که سړی حج وکړي
په دا حد سره دی له ګناه داسې صفا سي لکه یو کوچنی چې تازه له موره پیدا سي. که ته د پلار و مخ ته د مور و مخ ته په محبت سره وګورې، تا ته الله پاک د یوه حج د یوې عمرې مقبول ثواب درکوي. صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله موږ خو د پلار و مخ ته په یو مجلس کې 100 واره هم وګورو، د مور و مخ ته 100 واره هم وګورو، نو آیا الله پاک و موږ ته د 100 حجو ثواب راکوي، د 100 عمرو ثواب راکوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ته د پلار و مخ ته په کتلو سره ستړی کېږې، لیکن الله پاک د حج او د عمرو په ثواب درکولو سره نه ستړی کېږي. که ته 1000 واره ورته وګورې، الله پاک د 1000 حجو ثواب درکوي.